طالبان یو ځل بیا د مقاومت جبهې غړو سره مخ شوي چې د 8 جنګیالي ورته وژلي دي. طالبانو د مقاومت جبهې د 8 جنګیالیو د وژلو ادعا کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې د یوې نښتې په ترڅ کې د ملي مقاومت جبهې 8 غړي وژلي. یا د جبهې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې خبري اژانس د جمعې په ورځ د طالبانو له قوله خبر ورکړی دی چې د افغانستان په شمال کې د مقاومت جبهې له غړو سره نښته شوې ده. په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې طالبان د یو منظوم مقاومت شتون په کلکه ردوي، خو د پنجشنبې شپې د پیښې وښودله چې دغې ډلې پر وړاندې وسلوال مخالفت رامنځته کېدو په حال کې دی. د مقاومت جبهې یا NRAF جنګیالي چې مشرتوب یې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي، په بلخ ولایت کې د طالبانو پر ضد جګړه کړې چې 8 جنګیالي وژل شوي دي. احمد مسعود وایي موږ خپلې مبارزې ته دوام ورکوو. د بلخ ولایت د طالبانو د پولیسو ویان آصف وزیري په یو غږیز پیغام کې خبریالانو ته ویلي دي چې د مقاومت جبهې 8 جنګیالي له طالبانو سره مخامخ جګړه کې وژل شوي دي او یو څه نور یې ټپیان او یو څو نور یې زندان ته لیږدول شوي دي او ونیول شوي دي. وزیر ویلي چې طالبان د مقاومت جبهې جنګیالیو تجهیزات او مشیندار هم نیولی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.